د پخوا زمانې قصه ده د غرونو ترمنځ یو خشته کلی و. په دې کلي کې یو مالدار سړی اوسېدو چې نوم یې چودري و. د چودري سره یوه چیلۍ هم وه چې دا چیلۍ یو عام چیلۍ نه بلکې دا د چودري یوه خاص چیلۍ وه. دې چیلۍ به هره ورځ د سرو پچې کولې چې د دې د لاسه چودري د دې چیلۍ نه ډېر خوشحاله و. زما سره خو د سره زره ډېر شوي دي، خو سبا به خپل نوکر سمدر ته وینا وکم چې د دې سرو زرو نه لږ خس کړي. سمدر د چودري یو نوکر و چې ډېر وفاداره او محنتي انسان و. یوه ورځ چودري د خپل نوکر سمدر سره ولاړ و چې ورته دا خبرې وکړه: سمدره، تا د خو بده ده چې زه خپل ون کار په تا باندې کوم، خو ما دا خبره کوله چې هغه چیلۍ چې مو له کوم د سرو زرو پچې راکړي هغه ډېرې شوي دي، نو ما وی چې دی له خرڅې کړي. صحیح ده جي، زه به نن هغه د سرو زرو پچې ویسم او په بازار کې به یې خرڅې کړم. په دې کلي کې یو دوه بدماشان هم اوسېده چې د یو نوم اشرف او د بل نوم رفیق و. اشرف او رفیق دواړه به په دې کلي کې بېروزګاره ګرځېده او هره ورځ به یې د کلي په خلکو پورې خبرې کولې. یا لکه رفیقه، یو د کمال خبر مې درې راوړی دی. وایه که نه اشرفه، څه خبر دی؟ ژر راته ووایه. اورېدلی مې دي چې د کلي د چودري څه دی، د ده سره یو چیلۍ ده چې د سرو پچې کوي، ډېره د کمال چیلۍ ده. دا څه وی اشرفه، دا خو ډېر د کمال خبره دی. که دې خوښ یې چې نن ماوستن پسې لاړ شو او دې راپرده کړو. او دې نه پس اشرف او رفیق د چودري هغه چیلۍ راپټولو دپاره یو پلاین جوړ کړي او بیا چې کله شپه شي او هر څه خاموشه شي او په کلي کې خاموشي جوړه شي، نو اشرف او د اشرف ملګری رفیق دواړه د شپې د چودري کور خواته راشي او دې نه پس هغوی دواړه د چودري کور ته ورواوړي او د چودري په کور کې هغه چیلۍ لټوي. بل طرف ته د چودري هغه چیلۍ هم بهر وي او کله چې دا چیلۍ رفیق ویني نو ځان سره دا خبره وکړي: چیلۍ خو مونږ ته دلته مخامخ ولاړه ده او مونږ پسې هسې ټول کور ولټو. او د دې نه پس رفیق او اشرف دواړه د چودري نه هغه چیلۍ پټه کړې. اشرف او رفیق دواړه د چودري د کور نه ډېر په منډه سره د چودري چیلۍ سره د هغه ځای نه منډې کړي او دې نه پس چې هغه شپه تېره شي او سبا سهار شي، نو سمدر را روان وي چې هغه چیلۍ له خوراک ورکړي، خو چې ویني نو هغه چیلۍ نه وي. د چودري چیلۍ سي شوه، هغه دلته نشته، زم چې چودري ته خبر ورکم. او دې نه پس سمدر په منډه منډه راشي او چودري ته ټوله قصه وکړي. یا لکه سمدره، دا ته څه وې؟ یاله چې په دې کلي کې اعلان وکړو چې چا هم زما چیلۍ پیدا کړوه نو هغه له به زه 500 روپۍ انعام ورکوم. او دې نه پس هغه چودري په کلي کې اعلان وکړي او دا خبره وکړي: ای د کلي خلکو، که چا هم زما چیلۍ پیدا کړه نو زه به ورله 50 لک روپۍ په انعام کې ورکوم. د چودري دا اعلان په دې کلي کې یو سړی چې نوم یې جمیل وي هغه هم د چودري دا اعلان واوري. الکه جمیله، دا تښکاري هغه ولس راله چې په یو ځای مالداره کېږي. او دې نه پس جمیل د چودري خواته راشي او ورته دا خبره وکړي: یعنې چې ستاسو دا کومه چیلۍ چې ده دا به زه په یو ورځ کې دننه پیدا کړم، خو تاسو به دومره مهرباني وکړئ چې ما دې ورسه پیسې په اډوانس کې راکړئ. چودري چې د جمیل دا خبرې واوري نو ورله په اډوانس کې ځینې پیسې ورکړي او ورته دا خبره وکړي: ګوره جمیله، که تا ماله زر دا چیلۍ راوسته نو زه به ستا انعام ډبل کوم. جمیل چې د چودري دا خبرې واوري نو زر تر زره د هغې لټون شروع کړي او په هغې چیلۍ پسې په ټول کلي کې وګرځي. بل طرف ته اشرف او رفیق هغه چیلۍ کور ته راوستې وي او د ځان سره دا خبرې کوي: هلکه اشرفه، ژر تر ژره تیاری کوه چې د تېشنې ځو، چودري کور ډېر خطرناک سړی دی، هسې نه معلوم هم نه کوي. اشرف او رفیق دوی دواړه دا خبرې کوي چې دا خبرې جمیل هم واوري. ها، د چودري چیلۍ د دوی سره ده، دا دواړه خو ډېر بدماشان دي او زه د دوی نه دا چیلۍ نشم اخیستی، خو دوی سره به زه یو داسې طریقه وکړم چې دا چیلۍ به ترې هم والم او دوی به زه په ځان پوه هم نه کړم. او دې نه پس جمیل شربت تیار کړي او په هغې شربت کې د بېهوشه کېدو دوایي ورته وي. الکه اشرف او رفیقه، تاسو باندې زما ډېر لوس وسېدو، ما ترې په دې کلمۍ کې په خپله شربت وکړو، هغه مې ترې راوړلو.
اشرف او رفیق چې د جمیل له هغه شربت وسکي نو دواړه نشه شي او په هغه ځای باندې دواړه بېهوشه شي. زما د پلین خو کار وکړو ها، اوس ځم چې هغه چیلې راونیسم او زر تر زره خپل کور ته یوسم. او دې نه پس جمیل هم ولګي او د اشرف او رفیق نه هغه چیلې پټه کړي او خپل کور ته یې راولي او بیا د ځان سره دا خبرې کوي. نن خو به ما ته ډبل انعام د دې چیلې ته لاسه میلاو شي، زه خو به ډېر مالدار شم. جمیل د ځان سره دا خبرې کوي چې په دغه ټیم دغه چیلې د سرو زرو پچې وکړي. الا دا خو د سرو زرو پچې دي، دا خو یو چا توکړه چیلې ده. ښه نو لکه دې چوتري ماله څه ډېر غټ انعام راکوو ته دې چیلې په سر چې دی د سرو زرو پچې کوي. او دې نه پس جمیل دا فیصله وکړي چې زه به دا چیلې په خپله ساتم او دا زه چودري ته نشم ورکولی. بل طرف ته چودري د جمیل انتظار کوي، خو جمیل ډېر ناوخته کې نو چودري خپل نوکر صفدر ته اډر وکړي. الکه صفدره د دې جمیل حاله والواله ته خو ډېر ناوخته کو چې هغه چیلې پیدا وکړو که نه. یاره چودري سي اوس ورځم او اوس به معلومات وکم. او دې نه پس صفدر د جمیل کور ته راشي چې د هغه نه معلومات وکړي، خو بل طرف ته جمیل په خپل کور کې ناست وي د هغې چیلې سره او ډېر خوشحاله وي او دغه نظاره صفدر هم ویني. صفدر په منډه منډه راشي او چودري ته ټول حقیقت بیان کړي. چودري د ځان سره پولیس ملګري کی او د جمیل د کور په طرف روان شي. بل طرف ته جمیل د خپل کور نه تښتي چې په دغه ټیم ولا رفیق او اشرف هم راشي او ورته دا خبره وکړي. ها نو دوکه‌باز انسانه تا څه وې چې زه به دوی نه شکم او دا چیلې به زما شي. دوی ټول دا خبرې کوي چې په دغه ټیم کې چودري هم سره د پولیس راشي او ورته دا خبره وکړي. بس ته دا زما چیلې ده او دا به ماته میلاوي کې، زما په چیلې باندې نور جګړې مه کوئ. او دې نه پس پولیسو هغه درې وارنه ونیول او د ځان سره یې څوکۍ ته مخکې کړل. او بل طرف ته چودري ته خپله چیلې میلاوه شوه او د خپل چیلې سره یې په خوشحالۍ ژوند تېرو. که تاسو ته دا کیسه ښه لګېدلې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او یو ښه کمنټ پرېښودئ.